رښتیا مه وایه چې مړ سې، دروغ وایه چې باچا سې، لګوه فتوې د کفر چې د کلي لوی ملا سې. قدرمنو لیدونکو، د پیاوړي لیکوال مشاعره ګورئ. د مشاعرې په دې لړ کې تیمورشاه کمال یم، نوبت ما ته راورسېدی. نو د ملګرو په اجازه د نن د صدر پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب، د عبدالستار رحیاب صاحب او د ټولو ملګرو په اجازه رښتیا مه وایه چې مړ سې، رښتیا مه وایه چې مړ سې، دروغ وایه چې باچا سې. رښتیا مه وایه چې مړ سې، دروغ وایه چې باچا سې، لګوه فتوې د کفر چې د کلي لوی ملا سې. رښتیا مه وایه چې مړ سې، دروغ وایه چې باچا سې، لګوه فتوې د کفر چې د کلي لوی ملا سې. د شیطان غوندې کافر سه، نالتي به د الله سې. د شیطان غوندې کافر سه، نالتي به د الله سې، او پو باله سې په ژوند ته چې د ورور سره پخلا سې. د شیطان غوندې کافر سه، نالتي به د الله سې، پو باله سې په ژوند ته چې د ورور سره پخلا سې.